ذهني تړل شوی فیل. یو ځوان یو لوی باغ ته دننه شو. ګوري چې یو ډیر لوی او قوي فیل په یو کمزوري پړي تړل شوی. فیل له ځان سره فکر وکړ که چیرې دا فیل معمولی زور هم وکړي نو پړی به وشکوي او ځان به خلاص کړي. ځوان د فیل له مالک څخه پوښتنه وکړه دا فیل مو ولې په دومره کمزوري پړي تړلی په داسې حال کې چې فیل په اسانۍ سره ځان خلاصولی شي. د فیل مالک باغوان وویل دا فیل ذهني تړل شوی ځکه مې په کمزوري پړي تړلی. کله چې فیل کوچنی و دا فیل مې په کلکو پړو سره کلک وتړو. فیل ډیر زیات کوشش وکړ تر څو ځان له کلکو پړو څخه خلاص کړي خو فیل بریالی نه شو. تر یو څو مودې پورې مې همدا کار ترسره کړ. فیل به مې په کلکو پړو سره کلک وتړو. فیل چې به هر څومره کوشش وکړ خو بریالی به نه شو تر څو ځان خلاص کړي. آخر فیل ناامیده شو. کله چې فیل غټ او لوی شو په یو کمزوري پړي سره مې وتړو خو فیل د خلاصون کوشش ونه کړ. زه پوه شوم چې فیل ناامیده او ذهني تړل شوی ده. کله چې فیل د خلاصون فکر کوي نو هماغه تیره صحنه یې ذهن ته راځي چې په کلکو پړو سره تړل شوی و. فیل فکر کوي چې اوس هم نشي کولی تر څو ځان له پړي څخه خلاص کړي ځکه چې ذهن یې تړل شوی دی او اوس هم هغه کوچنی فکر کوي. داسې حیواناتو ته د کلکو تړلو ضرورت نشته. عبرت په اوسني وخت کې ډیر کسان ذهني تړل شوي او ډاریږي. دوی فکر کوي چې هیڅ هم نشي کولی. دوی اوس هم هغه کوچنی فکر کوي په داسې حال کې چې دوی ډیر قوي او ځواکمن دي. په نړۍ کې هیڅ ناممکن کار نشته او ځوان خو ناممکن کار ممکن کوي. باور وکړه ځوان هر کار ممکن کولی شي. جرأت وکړه او ډار له ذهن څخه لرې کړه. او موږ هیڅ کله د دې اټکل نشو کولی چې ژوند مو تر کومه مودې پورې دی مرګ مو له کومې پیښې څخه دی. نو ولې ستړي شو وډار شو لاره بدله کړو پښیمانه شو بلکې باید نور هم ځواکمن او مستحکم شو. د تاریخ صفحې تل د داسو شازلمیو په وینو لیکل شوي چې د ډار او مایوسي په نوم یې هیڅ نه پیژندل. ډار او مایوسي داسې یو مرض دی چې هیڅ کله به د خپلو اهدافو ته ونه رسوي.